سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې په یو جومات کې 4 لمونځ کوونکي ووژل شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه پیښه تېر ماخوستن د یارې ولسوالۍ په ادمخیلو سیمه کې هغه مهال رامنځته شوه چې یو شمېر ناپېژاندو وسلوالو په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د ملا امام په ګډون 3 نور لمونځ کوونکي هم ټپیان شوي دي. د سره رود ولسوالۍ د شمشاپور په ادمخیلو سیمه کې تېره شپه متاسفانه د ماسخوتن د لمانځه پر لمونځ کوونکو باندې ناڅرګندو وسلوالو ډزې کړي چې له امله یې 4 لمونځ کوونکي شهیدان شوي دي او د ملا امام په ګډون 3 نور ټپیان شوي دي. د پیښې ټپیان د جلال آباد حوزوي روغتون ته رالېږدول شوي دي. د ملي والي حکومت مشرتابه د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د راتلونکو ولسمشري ټاکنو نیټه ډېر ژر اعلان کړي. دوی د راتلونکو ټاکنو لپاره د چمتووالي په ناسته کې چې تېر مازدیګر په ولسمشرۍ ماڼۍ کې ترسره شوه همداراز له یاد کمیسیون وغوښتل چې د رایې ورکوونکو د نوملیکنې د څرنګوالي په اړه خلکو ته ډاډ ورکړي او همدارنګه له ټاکنو څخه د سیاسي ګوندونو، مدني بنسټونو او بین المللي څارونکو د څارنې زمینه برابره کړي. ښاغلي غني په دې ناسته کې چې د ټاکنو کمیسیون غړو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي، د اروپایي ټولنې استازي او د ټاکنو له بهیره د ملاتړو هیوادونو یو شمېر سفیرانو هم شتون درلود، ویل چې په ټاکنو کې مداخله که د هر چا لخوا وشي جرم ګڼل کیږي او حکومت به په دغه بهیر کې د حکومتي کارکوونکو د لاسوهنې د مخنیوي په خاطر جدي تدابیر ونیسي. په غزني کې د یو له نښتو له امله 6 طالبان او 8 داعشیان ووژل شول. په دې نښتو کې چې تېره شپه د اندړو او نوې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي 15 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. د غزني د امنیه قومندانۍ د مسؤلینو په وینا په دې نښتو کې 3 دولتي سرتیري هم ټپیان شوي دي. ولسمشر غني وایي غاصب او زورواکی به په هیڅ ډول د منلو وړ نه دي او د ولس په ملاتړ یې ختموي. ښاغلي غني تېره ورځ د کابل په ختیځ کې په یوې ناسته کې زیاته کړه هغه کسان چې د قانون او عدالت پر وړاندې دریږي د ولس په ملاتړ به یې له مخې لرې او د غاصبینو او زورواکانو جعلي قبالې او اسناد د منلو وړ نه دي. د نوموړي په باور جهاد افغان ولس وګاټه، د کډوالۍ او د وطن د دفاع او ساتنې سختۍ هم تل دوی ګاللي، نو له قانوني او عادلانه لارې د کورونو او ځمکو ویش د غاصب نه بلکې د ولس او افغان ځواکونو د کورنیو حق دی. او د بلخ یو شمېر اوسیدونکو د دغه ولایت سیمه ییزې ادارې ته خبرداری ورکړ که چیرې د ناامنیو او د جنایي جرمونو مخه ونه نیسي پراخو لاریونو ته به مخه کړي. دوی تېره ورځ په مزار شریف ښار کې په یوې راټولېدنه کې په دغه ښار کې د جنایي جرمونو او قتلونو د ډېروالي له امله خپله اندېښنه په ډاګه او د بلخ سیمه ییزې ادارې د دغو پیښو په مخنیوي کې په ناغېړۍ تورنه کړه. له دې سره سم د بلخ د والي ویاند وایي چې په تېرو څو ورځو کې د جنایي جرمونو د ترسره کولو په تور یو شمېر کسان نیولي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.